سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ بیسته. ګرانو دوستان، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته د ویډیو د ایډیټ کولو، د ویډیو د جوړولو او همدارنګه د موبایل د سکرین نه د ویډیو ریکارډ کولو یو ډیر زیات زبردست اپلیکیشن دروخم چې څومره تاسو په یوټیوب کې، په فیسبوک کې، په ټیلیګرام کې، په هر څه کې، په ټیک ټاک کې تاسو فني ویډیوګانې ګورئ، نو ټول دوستان او ټول مرګري چې دی په دې اپلیکیشن کې چې دی ویډیو ایډیټ کوي. مونږ تاسو کو څومره فني ویډیوګانې ګورو، که وینز ګورو، که د ټیک ټاک ویډیو ګورو، که مونږ هر ویډیو ګورو، نو زیات خلک چې دی د نړۍ 99% خلک چې دی په دې اپلیکیشن کې چې دی د ویډیو جوړوي او په دې اپلیکیشن کې چې دی ښایسته ښایسته ویډیوګانې هغوی جوړوي او دا اپلیکیشن چې دی د ویډیو د جوړولو یو بهترین اپلیکیشن دی دوستانو. نو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې ګورئ. زه به په دې ویډیو کې تاسو ته د ویډیو د ایډیټ کولو، د ویډیو د جوړولو بهترین اپلیکیشن درخیم او د ویډیو د ایډیټ کولو طریقه به هم درخیم. نو دوستانو، تاسو دغه ویډیو تر پایه پورې ګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو، میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل تر سره اتمن سبسکرایب کړئ. په دې سبسکرایب اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل یا د غنټې نشان چې راوځي په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک کړئ. دوستانو، په دې سره بس موږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، ویډیو لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دی، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو، د اپلیکیشن لینک په ما په ډسکرپشن کې پریښی. که ډسکرپشن تاسو ته نه معلومږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ، دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې یوه ذریعه تاسو ته خلاصېږي، دلته ما لیکلی د اپلیکیشن لینک. نو تاسو به راشئ، په دې شنه خط باندې به کلیک وکړئ او په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. چې کله اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، نو هغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. د ویډیو د ایډیټ کولو یو زبردست اپلیکیشن دی. ګورئ دوستانو، موږ په دې کې څومره شیان کولی شو. د سکرین څخه ویډیو هم کولی شو، د ویډیو ایډیټ هم کولی شو، تصویرانو کې هم ایډیټ کولی شو، مای سټوډیو د دې مختلف شیان تاسو بیا ګورئ. په هر یو کې تاسو کار تر اخیستل. زه ویډیو ایډیټ کوم، ویډیو کې ایډیټ کوم. ګورئ دوستانو، چې کله ما دلته کلیک کوم، دلته ما ته خپلې ویډیوګانې راخلي چې دغه اوس تاسو موبایل کې دغه ویډیوګانې دي. نو زه اوس یوه ویډیو راخلم. ګورئ دوستانو، زه دغه ویډیو راخلم. ګورئ دوستانو، په دې کې ایډیټ کوم. دلته پاس کنټینیو باندې تاسو بیا کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو، چې کله موږ تاسو دلته کلیک وکړو، ګورئ دوستانو، لومړی به موږ تاسو راشو په دې غسره نشان په جمع کې موږ تاسو کلیک وکړو. نو دلته چې دی موږ تاسو د دې دلته ټیکس لیکلی شو. مثلا موږ په دې باندې یو لیکنه، یو خط لیکو. دلته موږ تاسو دا ویډیو کټ کولی شو، کوم منځ کې کټ کوئ یا څه شیان ترې کټ کوئ. نو په دې واسطه چې موږ تاسو هغه شیان کټ کولی شو. او دلته چې موږ تاسو په دې باندې میوزیک چې دی ایډ کولی شو. مثلا موږ تاسو پرې یو څه لګو، نو هغه موږ دلته ایډ کولی شو. کله چې موږ تاسو دلته راشو، دلته په دې ځای کې کلیک وکړو. ګورئ دوستانو، دلته کلیک وکړو موږ تاسو. نو دلته موږ تاسو ته یو ډول اپشن راکوي چې دا زه تاسو باندې اورم. په یو یو باندې به کلیک کوو. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو جوړ یاست او په خیر سره یاست. دوستانو، که تاسو دا غواړئ چې خپل د موبایل انټرنیټ سپیډ چې دی هغه 100% ګورئ دوستانو، دلته چې دی مونږ چې دی د دې اواز چینج کړو. ګورئ دلته چې دی په دې دویم اپشن باندې زه اوس کلیک کوم چې دې کې څه شی دی. ګورئ دوستانو، دلته چې دی مونږ ته د ماشوم په اواز چې دا خبر شي. ګورئ دوستانو، چې بیا په دې دریم باندې مونږ تاسو کلیک وکړو. په ډېره اسانه طریقه سره زه تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه 100% کې. ګورئ دوستانو، دلته چې دی د ویډیو تیزوالی شو. که مونږ تاسو بره راشو، دلته په دې ځای کلیک وکړو. ګورئ دوستانو، دلته که موږ تاسو یو فني ویډیو ګورو، یو فني کلیپس ګورو، موږ تاسو یو فني ویډیو ګورو، هغه سره چې د خندا یو هغه راشي. ګورئ دوستانو، خندا دلته ورکوي. ګورئ زه بیا ته پلی کوم. ګورئ دوستانو، خندا دلته ورکوي. ګورئ موږ تاسو اوس بل دغه ګورو. دوستانو، دلته په دې بر په دې نشان باندې کلیک وکړو. ګورئ دوستانو، او دلته نور اپشنان دي تاسو ځان لپاره ډاونلوډ کولی هم شئ. ګورئ دوستانو، دلته ډاونلوډ ته کله زه په دې کلیک کوم.
ګوره دوستانو په دې کې چې دی هغه مثلا موږ تاسو ګوري چې یو بیت یو شعر یو ځوکي نو زیات خلک ورته لاسونه وټکوي نو هغه په دې ویډیو کې دغه اپشن پرې آن کړي نو بیا چې دی څومره ته اوږدی ګورئ دا شنه علامه ده ته هغه مې دا اوږدولی کولی شي د کوم ځای تر کوم ځای پورې دغه اواز بیا نو ته بوتللی شي که موږ تاسو بیا دلته بر راشو ګوره دوستانو ته دریم باندې کلیک وکړو ګوره دوستانو داسې ټوپ غاږ یې وکړ ګوره دوستانو موږ تاسو بل ګورو سل په سله کې خپل په موبایل کې د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه زیاتولی شي دوستانو اول ګوره دوستانو بیرته چې موږ دلته راشو په دې افیکس باندې کلیک وکړو نو دلته چې مختلف شیان دي ګوره دوستانو تاسو ډېر زیات زبردسته شیان دي پکې نو تاسو بیا پر خپله باندې وګورئ ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی د ویډیو ایډیټ کولو تر ټولو زیات خوندور اپلیکیشن دی نو دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوي وي مننه دوستانو خوشحاله اوسئ